بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. بیا هم د تاسو د کور ښوونکي زینب حمیدي د تاسو په چوپړ کې حاضره ده او د خپل د نن لوست لپاره تاسو ته ښه راغلاست وایي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ګورئ د تاسو د درس څه شی دی؟ مضمون ریاضي مضمون دی، دریم ټولګی چې پښتو ژبه دلته تاسو ته درس درکول کیږي. اتم لوست موضوع مو څه شی وه؟ د جمع د عملي آزمویل. څلوریشتمه پاڼه ده چې تاسو انشاءالله بیا هم د ځان سره کتابونه، کتابچه او قلم هم د ځان سره چمتو لرئ تر څو د درس په جریان کې هیڅ کوم ستونزه سره مخ نشئ. څنګه چې تاسو د خپل لوست په تیر لوست کې ولوستل چې موږ څه مو زده کړي وو؟ آفرین. د جمع د عملي آزمویل، یعنی د خپل د ډاډګرنې دپاره که چیرته موږ د جمع او عملیه په څو سوالو باندې حل کړو، نو د دې دپاره چې موږ پوه شو آیا دغه عملیه صحیح ترسره شوې او که نه، موږ به څه کول؟ د جمع د اجزاو ځایونه به مو تغییر کړل او بیا به مو هم بیرته د سره د جمع عملیه په هغې باندې اجرا کړل. نو موږ لیدل که چیرته د موږ حاصل، یعنی موږ حاصل چې کوم لاسته راغلی دی هغې کوم توپیر یا تغییر نه وي، نو موږ وایو چې موږ سوال صحیح حل شوی. بیا هم ګرانو زده کوونکو، څنګه چې د تاسو کورنۍ دنده وه، د کورنۍ دندې کې 3 سوالونه تاسو درکول شوي وو. انشاءالله چې تاسو به هم په خپلو کتابچو کې حل کړي وي، خو د بیا هم امتحان دپاره او د ډاډ دپاره راځئ چې سره ټول یې یو ځای حل کړو. نو انشاءالله چې تاسو به هم بیا کتابونه د ځانه سره لرئ او د خپل ټول مواد به مو تاسو سره وي. څنګه چې زه دلته حلوم، نو عینا تاسو یې کولی شئ چې په خپلو کتابچو کې حل کړئ. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو دغه لوست یا دغه اعداد لوستلی شئ؟ آفرین. اعداد څه شی دي؟ 200، 2000، 345. 2000، 345 د کوم عدد سره ټولیږي؟ 1023. آیا څوک ویلی شي چې دغه 2345 څو رقمي عدد دی؟ آفرین، بلکل. 2345 یو 4 رقمي عدد دی. څوم جز کې دی؟ لومړی جز دی. 1023 هم یو 4 رقمي عدد دی چې په کوم ځای کې دی؟ دویم جز د دې سوال. دویم جز. حاصل د جمعې موږ ته لا معلومه نه ده، خو موږ به یې سره یو ځای لاسته راوړو. موږ ته ویل شوي دي چې دغه سوال تاسو حل کړئ او بیا یې هم وازمویئ. یعنې څنګه یې وازمویو؟ د دې دپاره چې موږ دغه ډاډ حاصل کړو چې آیا موږ دغه سوال په خپله صحیح حل کړی او که غلط. نو لومړی به موږ پیل وکړو 5 جمع 3. 5 جمع 3 څو کېږي؟ 8. 4 جمع 2. 4 جمع 2 څو کېږي؟ آفرین، 6. 3 جمع 0 3. 2 جمع 1 3. بلکل. اوس ګرانو زده کوونکو، دې دپاره چې موږ د خپل دغه سوال وازمایو، یعنې لومړی خو اوس مو حل کړل، خو د دې ازموینه لا پاتې ده. څنګه؟ د دې دپاره چې آیا موږ دغه سوال د خپل صحیح حل کړی او که نه. د هغې دپاره راځئ چې موږ د خپل د نن ورځ همدغه سوال دلته بیا هم حل کړو. موږ ویلي وو چې 2345 د څو سره ټول شي؟ 1023. لومړی مو دغه سوال څه وکړل؟ حل کړل. نو دا سوال به موږ څه وکړو؟ دا مو چې کله حل کړل د ازموینې دپاره بیا هم موږ پوهیږو چې په بل پړاو کې موږ څنګه دا حل کړو. 5 جمع 4 8. 4 جمع 2 6. 3 جمع 0 3. 2 جمع 1 3. بلکل. اوس بیا هم راځئ چې موږ د دغې ازمویل، یعنې ازموینه یې وکړو. څه وکړو؟ د سوال ازموینه وکړو. لومړی جز یې و او دویم جز. نو موږ څه کوو؟ ځایونه یې بدلوو.
عدد نه بدلیږي، فقط ځایونه یې بدلیږي. یعنی لیکو چې 1023 چې کله د 2345 سره ټول شي نو بیا هم راځي 3 جمع 5 8 2 جمع 4 شپږ 0 جمع 3 3 1 جمع 2 3. اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو کوم توپیر دغه دوه سوالونو په حل کې وینئ؟ آفرین، موږ هیڅ کوم توپیر په دې سوالونو کې نه ګورو. فقط فرق یې څومره دی چې موږ دلته هغه سوال چې درلود هغه مو حل کړل لومړی او بیا مو هغه سوال ځایونه بدل کړل. اعداد مو بدل نه کړل، ځایونه مو بدل کړل. خو بیا مو هم ولیدل چې د موږ د سوال په حل کې د پوښتنې په پای کې موږ فقط یوې نتیجې ته ورسېدو. په همدې ډول سره که چیرته تاسو د خپل دوهم پوښتنې لور ته راشئ، په دوهمه پوښتنه کې موږ ته ویلي دي چې 10,880 چې کله د 28,050 سره کله ټول شي نو موږ ته ویل چې لومړی به دا سوال موږ حلوو او بیا به څه کوو؟ دا به آزمویو. نو ګرانو زده کوونکو، راځئ چې لومړی دا سوال موږ حل کړو. څنګه چې تاسو ګورئ دا سوال یا دغه پوښتنه د موږ څو رقمي عدد دی؟ 1 2 3 4 5. نو موږ بیا هم 0 جمع 5 5 شپږ جمع 1 و 8 جمع 0 8 0 جمع 8 8 1 جمع 2 3. موږ حاصل دلته څه شی دی؟ 38,815. موږ چې څنګه وویل لومړی جز دویم جز او د جمع حاصل. آزموینه، راځو د آزموینې لور ته، یعنې د همدغې پوښتنې آزموینه ترسره کوو. په آزموینه کې ګرانو زده کوونکو موږ څه کول؟ آفرین، د اجزاو ځایونه مو بدلول. یعنې دویم جز مو د لومړی جز په ځای کې لیکل او لومړی جز مو د دویم جز په ځای کې لیکل. د موږ دویم جز دلته څه شی دی؟ کوم عدد دی؟ ما سره یو ځای ولولئ. 28,015. کوم عدد دی؟ 28,015. لومړی عدد یا لومړی جز د موږ څه شی دی؟ 10,880. بیا هم موږ دغه عدد څه کوو؟ ټولوو. 5 جمع 0 5 1 جمع 6 و 0 جمع 8 8 8 جمع 0 8 2 جمع 3 2 جمع 1 3. ومو لیدل؟ عیناً یو حاصل موږ ته لاسته راغی. نو په دې ډول موږ بیا هم ویلی شو چې زموږ دوهمه پوښتنه هم په ښه توګه یا په صحیح ډول سره حل شوې ده. ګرانو زده کوونکو، هر هغه سوال یا کوم پوښتنې چې موږ دلته کاروو انشاءالله په دې ډاډه یم چې تاسو یې هم په خپلو کتابچو کې لیکئ، ځکه چې که چیرته تاسو په خپلو کتابچو کې ونه لیکئ نو د تاسو به دا ډېر زر هیر شي او چې کله تاسو ښوونځي ته لاړ شئ او تاسو ښوونکي پوښتنه وکړي نو شاید ممکن چې تاسو بیا دا ونه توانیږئ چې خپل ښوونکي ته ځواب ورکړئ. دوهم سوال مو حل کړل. د دوهم سوال حاصل څه شی شو؟ موږ وویل چې 38,815. په همدې ډول سره راځئ ګرانو زده کوونکو چې د خپل دریم سوال حل کړو. یعنې د موږ دغه دریمه پوښتنه بیا هم په همدغه توګه باندې حل کیږي. آیا تاسو لوستلی شئ دا عدد؟ راځئ چې یو ځای سره ولولو. 9,240 چې کله د 50,215 سره ټول شي. اوس ګرانو زده کوونکو،
څنګه چې تاسو دلته په ډېره ښه توګه ګورئ چې بیا هم موږ یو بل پوښتنه لرو. نو لومړی به تاسو څه وکړئ؟ د خپل د کتاب نه به دغه پوښتنه واخلئ، په کتابچه کې به یې ولیکئ او وروسته د هغې به د هغې حل پیدا کړئ. څنګه چې اوس موږ بیا هم ګورو چې دلته لومړی جز دی، دوهم جز دی، او په همدې ډول سره راځئ چې موږ د دغې پوښتنې حل پیدا کړو. یعنې که چېرته موږ د دغې پوښتنې حل لاسته په سمه توګه راوړو، خو بیا هم موږ ډاډه نه اوسو چې آیا موږ د خپل دغه پوښتنه په صحیح توګه سره حل کړې او که نه، د هغې دپاره موږ د دغې اعدادو ازمویلو ته اړتیا پیدا کوو. نو ګرانو زده کوونکو، 4 جمع 5 14، 6 جمع 3 9، 9 جمع 1 10 چې به دلته حاصل. 7 جمع 2 9، 9 جمع 1 10 بیا هم حاصل یې پاتې کېږي. 9 جمع 0 9، 9 جمع 1 بیا هم 10 حاصل یې دلته. 2 جمع 5 8، 2 جمع 5 7 جمع 1 8. اوس ګرانو زده کوونکو، وګورو چې د مونږ حاصل څه شی شو. 21 لسیز سلیز زریز لسریز. نو مونږ ویلی شو چې 80,000. په همدې ډول د دغې پوښتنې د ازموینې دپاره که چېرته مونږ ووایو چې بیا یې هم د دې ازموینه ترسره کړو، نو انشاءالله چې اوس به تاسو کولی شئ په ډېره ښه توګه سره څه وکړئ؟ د دغې پوښتنې ازمویل ترسره کړئ. مونږ بیا هم وایو چې دوهم جز د لومړي جز په ځای کې لیکل کېږي، لومړی جز هم د دویم جز په ځای کې لیکل کېږي او بیا هم په عین ترتیب باندې د جمع عملیه ترسره کېږي. مونږ وایو چې 50,215 چې کله د 29,944 سره راټول شي یا جمع شي، بیا هم مونږ وویل چې دلته لومړی جز دا دی او دویم جز هم دا دی. راځئ چې بیا هم د خپلې د جمع عملیه ترسره کړو. 15 جمع 4 9، 3 جمع 4 آفرین. که دغه سوال چېرته مونږ بیا یې هم حل کړو، یعنې دلته په ډېرې کمې ازموینې سره، یعنې مونږ لومړی ولیکل چې 29,944 نو چې کله د 50,215 سره ټول کړو نو حاصل څو شول؟ 9,999. په عین ترتیب که چېرته مونږ بیا هم د همدغې سوال ازموینه ترسره کړو، نو مونږ ویلی شو چې 50,215 چې کله مونږ د 29,244 سره حل کړو، یعنې مونږ څه وکړل؟ د اجزاو ځایونه مو تغییر کړل. بیا هم مونږ حلوو. 15 جمع 4 9، 3 جمع 6 9، 2 جمع 7 9، 0 جمع 9 9، 15 جمع 2 9، 15 جمع 2 7. نو مونږ بیا هم هیڅ کوم تغییر را نغلل. نو ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو بیا هم همدغه سوال په خپلو کتابچو کې حل کړي وي او تر ښه ډول باندې مو ترسره کړي وي. نو انشاءالله چې تاسو به هیڅ کومه ستونزه نه لرئ او کورنۍ دنده به مو هم حل کړي وي. بیا هم د کورنۍ دندې په توګه سره تاسو کولی شئ چې لا زیات مثالونه د خپل د تیر لوست نه هم راواخلئ، په کتابچو کې یې ولیکئ او بیا هم د هغې د ازموینې دپاره همدغه طریقه پرې باندې وازمایئ. تر بیا بل پروګرام پورې مو پاک الله سپارم. خدای پاک.